او موږ عجیبه خلک یو جاړو په هغه عالم پسې چې کوم څه شي لاړ شي هغه ژوندی هغه لا شتي وروسته به جاړو که نه ژوندی لا څه دی شتي وروسته به په ده پسې هم جاړو نظمونه به جوړو کله به د منبر تصویر نشر کوو کله به بیا د جومات تصویر نشر کوو کله به بیا وایو چې منبر چغې وایي کله به وایو چې جومات جاړي دا به وروسته وایو که نه وروسته څه نه وی منم دا چې عالم لاړ موږ به خفه کېږو موږ به دا وایو چې منبر یې خالي پاتې شو خو د هر څه کېدو نه مخکې د دې عالم د علم نه فایده ولې نه او څه دې خیال دی یو سړی دی هغه د یو عالم د علم نه ښه فایده اخیستې ده او هغه عالم مړ شو خفه به یې لازم به خفه یو ښه ډېر به خفه وي ځکه چې ډېر څه یې زده کړي یو هغه دی چې هغه د سره د علم نه څه فایده ده نه و اخیستې نو یو هغه بدبخته ته وګوره لویه موقع ترې لاړه که نه لویه موقع ترې لاړه ځکه چې اوس مثال کې د عالم مثال کې د اتیا کالو دی بل داسې سړی د کوم ځای نه ته راولي چې هغه سره د اتیا کالو تجربه او علم وي خو یو دی چې خاورو کې کېښود به چې بل راځي او کله به راځي او څنګه به راځي او پته نه چې ته به ورسره میلاوېدی شې او که نه ډېرې خبرې دي نو د علم د مجالسو نه فایده اخلئ کوم چې ژوندي علما دي د هغوی قدر کوئ او انتظار د دې مه کوئ چې را ژوندی به مړ شي بیا به یې زه قدر کوم نه د اوس دی قدر وکړه او موږ چې کله هم عالم مړ شي دا وایو د دې ژوندو قدر کوو ډز بل پکې مړ شي هغه هم په دغه ژوندو کې چې موږ یې قدر یې کړي قدر یې ونه کړو بیا به هغه پسې جاړي بیا به بلي بیا به بلي بیا به بلي دا کېدی نه شي چې یو عالم تا ته همیشه لپاره په منبر پاتې شي یو ورځ به دی ځي او که څوک په منبر باندې پاتې کېدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به پاتې شي د هغه منبر هم خالي پاتې شي بیا ابوبکر صدیق راغی هغه منبر د هغه هم خالي پاتې شو دا منبرونه دا محرابونه دا به زموږ نه یو ورځ پاتې شي د هغې نه مخکې چې دا ځایونه خالي پاتې شي او د ځینو علماو استادان لاړ شي او پوه خلک ترې لاړ شي د هغې نه مخکې د دې نه فایده اخیسته پکار د دې علماو سره رابطې د دوی نه تپوسونه د دوی قدر د دوی احترام د دوی سره محبت چې په زړه کې د ارمانونه پاتې نه شي نو بیا به خفه په دغې چې استاد رانلاړ ما ته ډېر څه زده کړ خو چې ورسره دا ارمان یې چې ما ته څه زده کړی او ما څه اورېدلی او زه یې خواله ورغلی او ما یې قدر کړی او ما یې تپوس کړی او ما یې احترام کړی د هغې نه مخکې د دې علم د مجالسو نه فایدې واړه